بعد د دې رخصت نه پس د شپې به اکثر ما د کوثر ماما ته ټلیفون وکړ. ما ځان به دا کلک کړی و چې زمونږ خو ملګری و او یو قیمتي سړی و، خو د کوثر ماما یو دوست هم وفات شوی دی، یو ورور هم وفات شوی دی، یو ملګری هم وفات شوی دی، یو زوی هم وفات شوی دی. نو ما به ځان کلک کو، ده ته به مې حوصلې ورکولې، خو نن چې دی راپاڅېد دغه څو خبرې وکړې نو زما هغه د خبرو حوصله ده ختمه کړه. خو زه به صرف یوه خبره وکړم چې په هغې باندې دا زموږ ټول ملګري ډېر کلک متفق دي چې عباد چې و نو ډېر زیات پاک سړی و. د دې پاکو خلکو ژوند یا خو ډېر اوږد دي او یا ډېر لنډ دي. دا اوږد د هغه کسانو وي چې هغه د الله په کرم باندې ډېر زیات پاخه شوي، د الله پاک د کرم په خصوصي حصار کې، نو د هغوی دغه اوږد ژوند هغوی ته دا پیدا وشي چې عبادتونه هم زیات شي او اعمال هم زیات وکړي، او دا د لنډ عمر والا داسې وي چې د دوی په دې راتلونکي ژوند کې څه د خطر سره د مخ کېدو والی، نو بس هغه هم دغسې پاک رخصت شي او هغه خطر نه الله پاک وساتي. داسې یو شعر را یادېږي چې مرګ د یارانو نه لومړی د نامور سړي وي، په دعاګانو کې تل نوم د بختور سړي وي. د هغې وجه دا وي چې د دعاګانو څوک وي، خو یا وارثان وي او یا خواږه دوستان وي، نو دا سړی خوشبخته وي. د دې دوستانو دا مرګ د نږدې د خوږو ملګرو دا مرګ هم ډېر سخت کار دی او دا ډېر دروند غم دی، نو دی د دې غم نه بچ شي او هغه چې کوم د ده پاتې ملګري وي هغه دغه غم د هغوی په سر شي او د هغوی د ده نه وروستو هغه دعاګانې هم د ده دپاره وي. بله یوه ګټه دی دا کوي چې د عالمونه یې په دې ځواني مرګۍ وجاړي. ما ته د اردو یو شعر را یادېږي کہ کیا قضا کی تکلیفوں میں مزہ جب موت نہ آئے جوانی میں، کیا لطف جنازہ اٹھنے کا ہر گام پہ جب ماتم نہ ہو. نو د دې ځواني مرګ بیا چې دومره پاکي، بیا عباد یوه بله ګټه هم وکړه چې هغه د حادثاتي مرګ چې زمونږ دین مونږ ته کوم تصور را کړی دی د شهیدانو، هغه ګټه هم په برخه شوه. یوه خبره زه نن دلته مې محسوس هم کړه، زمونږ یو څو داسې بزرګان او د الله ولیان ملګري نور هم وفات شوي دي. ما او دا ماما اقبال کوثر ماما پې کله ناکله خبر هم کوو چې د هغوی هغه برکتونه او د هغوی هغه کرامات چې دي زه نن هم وینم. د دې نیکانو خلکو برکتونه چې دي نو دا نه مري، دا زمونږ عقیده ده، دا پاتې وي. دا د دې علاقې دا خلک او د عباد دا ملګري به زما په خیال چې بیا بیا د عباد د دې پاکۍ چې دا کوم باندې زمونږ دا ټول ملګري متفق دي، څوک چې ورسره ناستې دي، نو هغه دا یوه خبره ډېره په کلکه تسلیم کړې ده چې عباد ډېر پاک روح دی. دا برکتونه به ویني او زه خو دا برکت هم وینم. په دې لاره باندې د دې لواړګي په دې لاره باندې زما یو نوکري و او یو وخت چې زه ډېر زیات تلی راغلی وم، خو بیا زما خیال دی یو 15-14 کاله وشو چې زه بیا په دې طرف نه وم راغلی. دا نن چې دومره درانه درانه خلک او دا شاعران او دا ادیبان دلته بیا راغونډ شوي دي، دا ستاسو غونته کې عزتمن خلک راټول شوي دي، دا زما په خیال چې د عباد د هغه پاکۍ برکت دی. الله پاک دی د دې وارثانو ته صبر ورکړي او الله دې د ډېر دروند غم اجر ورکړي او دا برکتونه دې قایم او دایم وي. زما خیال دی چې دغه چې په مرګ په ټول کلي کې ماتم وي، چې په مرګ په ټول کلي کې ماتم وي، د ښاغلي به ژوندون تیر کړی سم وي.
ورکړي.